نو دا عابد او یا کاله چې کوم د عبادت گزار او عبادت یې کړی و یو زنانه پیراله اما عابده وه چې دروازې ورته وټکول اجازت یې وغوښته د هېڅ التفات ونه کړ بس د الله په عبادت کې مستغرق و خو بس شیطاني وسوسې وي یو دم یې دا سر داسې راوچت کړو د زنانه ته یې وکتل چې دا څوک په ولاړه واپس شوله خو بیا یې پرې نظر ولګېده چې نظر یې پرې ولګېده د شیطاني جال کې راغی چې ورپاڅېده ای زنانه ته چېرته ځي وایي بس پرېږده زما خپله خوښه ده چې هره چېرته ځم په خپله معابده وه خو هو پسې ور روان و دا چې خپلې جونګړې ته ورسېدله هغه جونګړې تفسین دا سړی د اویاو کالو عابد و د اویاو کالو عبادت یې په غار کې کړی په خپله جونګړه کې هلته پسې ورننوت حتی چې 2 ورځې په هغه جونګړه کې د هغه زنانه سره تېرې کړې زنانه هم دوکه شوه دا سړی هم دوکه شو 2 ورځې بعد دې سړي د عابد ته د اویاو کالو عبادت گزاره ته سوچ رالی چې دا ما څه وکړو د اویاو کالو عبادت ما په 2 ورځو باندې خرڅ زه خو تباه شوم هلاک شو په جړاش وی جړل د ډېرې جړا نه بېهوشه شو را پرېوته چې په هوش کې راغې دا زنانه ورته وایي چې ما نه علاوه تا چې کم دی د الله تعالی نافرماني په مخ د ځمکه بل چا سره نه کړې او ما د تا نه علاوه په مخ د ځمکه د الله نافرماني بل چا سره نه تا چې ما سره وکړه ما چې تا سره دا د الله نافرماني وکړه د دې نه اخوا ما د سترګو د رب په مقدار هم نه ده کړې نه تا کړې ده خو د الله بنده ولې دا درته وایم که چېرته تا د الله سره صلح کوله ولې ما یېره نه کړي ما په دغه وخت کې یېره نه کړي ما له مغفرت وغواړه وایي زه راروان شو چې راروان شوم داسې یو کنډراتو په هغې کې 10 کسان ړانده پراته وو هلته نږدې یو راهب اوسېده او هغه راهب به راتلو او 10 روټۍ به یې دې ړندو ته ورکولې توره تیاره وه یو غلام رالی د راهب 10 روټۍ راخیستې تقسیم یې کړي یوه مال هم ګوتو له راغله چې ما له راغله اخیری کې هغه یو ړوند چغې کړې چې ما ته خو روټۍ راونه رسېدله دا ړانده ډېر دغه مي لږ یې رسم کوي یاره ما ته خو روټۍ رانله او چغې کړې زه به دا شپه په ناره تېرو وایي دا کس وایي ما وجړل دا عبادت ګزار ما وجړل وایي ما ویلې چې د تا نه ډېر مجرم نشته ستا د لاسه یو قسم داسې پاتې کېږي وایي خیر دی که زه دا شپه په نهره تېره کړم خو ړاندلې دغه ړوند دی د یوه روټۍ ورکړله نیمه شپه شوله د باندې د لوږې نه د مرګ لاحق شو ده ته مرګ ورته راغی د ډېرې لوږې نه وایي الله تعالی ملک الموت ته وفرمیل چې لاړ شه او روح دې قبض کا خو د ده سره ملایک راځي یو څه د رحمت راځي او یو سره د عذاب راځي وایي د رحمت او د عذاب ملایکو د یو بل سره اختلاف یې جوړ کړو چې موږ ته به دا روح میلاویږي او د عذاب ملایکو ویل چې موږ ته به میلاویږي په دې کې الله فیصله کوي ای ملایکو اختلافات مه کوئ وتلی د اویاو کالو عبادت یو چابړي کې واچوئ د تلې او د 2 ورځو ګناه بل چابړي کې واچوئ چې دواړه وتلل د 2 ورځو چې د ښځې سره تېر کړي د اویاو کالو د عبادت نه درانه وخته ګناه درانه وه فیصله وشو نه الله فرمایي و صبر وکئ فیصله مه کوئ د عذاب ملایکو ته روح مه ورکوئ ورېږه بېګا شپه د یو صدقه کړې یو روټۍ هغه یو روټۍ راوالئ او د چابړي د تلې په یو چابړي کې واچوئ او دا د 2 ورځو ګناه چې د اویاو کالو د عبادت نه درنه وه دا په بل چابړي کې واچوئ چې ویې تلله یو روټۍ ته درنه وختله وایي ورکئ د رحمت ملایکو له روح ورکئ د رحمت ملائکو په قدر او احترام دا روح راواخیستو او بر اسمان ته وخیجو یو روټۍ کې دومره کمال دی دا یا ساتي